الله وایي ستاسو په دشمنانو کې دوه غټ خطرناک دشمنان ته لرئ. دوه غټ دشمنان، یو عیسایان دي او یو یهودیان دي. ولتجدن، او په دې دواړو کې الله تبارک وتعالی وایي اشد الناس عداوه، در ټولو په دشمنۍ کې خطرناک دشمن، غلیظه دشمن، سخت دشمن چې کوم دی، الیهود والمشرکین، یهودیان او مشرکین دا زموږ خطرناک دشمن دی. یهودیان کوم دي؟ دا اوس په بل نامه دې ته وایي اسرائیل دې ته وایي. دا د مسلمان غلیظ سخت دشمن دی. د دې دشمنۍ لپاره که زه تا ته کتابونه راواخلم واقعات خو ډېرې دي، هېڅ واقعات ته ضرورت نشته. موجوده حالات ته په زر نظر وګوره، په توجه ورته شه، تا ته خپله معلومېږي په دنیا کې چې هر ځای مظلوم مسلمان زیریږي، په هر کنج او کنار کې، په هر ملک کې چې د چا لاس وي، دغه ظالم خبیث یهود به پکښې د دې عجب عقیدې دي. لږ ځان په دین خبر کړئ. د دې د تورات په زرګونو تفسیرونه لیکل شوي دي، لکه زموږ د قرآن تفسیرونه، تفسیر قطبی دی، روح المانی دی، تفسیر ابن کثیر دی، او فلان دی فلان دی فلان دی، احکام القرآن دی. د دې تورات په زرګونو تفسیرونه لیکل شوي دي. د دې ټولو تفسیرو مجموعه یو کتاب لیکل شوی دی د تلمود په نامه باندې. دا نسته اوس، البته د ګوګل کې د سرچ د لارې پیدا کېږي. دا کتاب ته تلمود وایي. د دغه تلمود کتاب په سر کې د یهودیانو یو څو عقیدې نقل شوي دي. یوه عقیده یې دا ده چې کله الله یهودو ته عذاب ورکړي، الله پاک د دې څه بخښنه وغوښتل، پښیمانه شول. عیاذ بالله، صبر خطرناک. الله پر دې عذاب باندې د دې څه بخښنه وغوښتل چې ما وبخښ. یو. دوهم، د مځکې پر سر د هستوګنې حقدار یوازې یهود دي چې د هر چا پر مځکه لاس سربیره سو، بیا څوک نسي چې د دې څه واخلي، دا د دې ملکیت دی. وایي یو مسلمان وژل د دې په مذهب کې د 7 جنتو مستحق جوړېږي. دا یهودیانو ته وایي. او بله واورئ، دوی دا وایي چې په انسانیت حقداره یوازې یهود دي. دا مسلمان العیاذ بالله حیوانان د انسان په شکل کې پیدا شوي دي. کوشش باید دا چې دا اوس من حیوانان پر طرز استعمال کړي. دا اغلظ دشمنان دي زموږ. دغه یهود الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا ولتجدن لام د تاکید دپاره دی. نون ثقله علما په دې باندې څه پوهېږي، نون ثقله بیا د تاکید دپاره دی. هرومرو لازم یقیني ستاسو سخت دشمن چې کوم دی دغه یهودیان دي. د دې سره ډېر پام کوئ. بدبختي خو دا د موږ دشمن نه پېژنو. چا موږ ته د دوست په نظر باندې یو ځان راته تېر کړي، بس موږ ټول ځان ورله کوو. پخوا به مسلمان چې روان د خپل رفتار و گفتار و د هر څه نه به د لرې څه معلومېدی. دا زموږ څه ساله سپېره لا کمه شوه. ډېر ځل به په داسې خارج مملکتو کې ووینې چې رنګ ته وګورې، رفتار ته وګورې، خبرو ته وګورې، چال او چلن ته وګورې، ستا دې په خدای سره ښیي که به دې سره مسلمان شک راسي. لیکن هلته چې لمانځه ته الله اکبر، او دا مسلمان حیران راسي. چشتي د دې په شکل باندې ځان جوړ کړی، د دې پر طرز خبرې کوي، د دې پر طرز باندې ناسته پاسته کوي، د دې پر طرز خوراک کوي. په چپل لاس وچ، په چپل لاس خوراک وکړه، په کاچوغو خوراک وکړه، په ولاړې خوراک وکړه. دا ټول د دې یهودو حال دی. که مسلمان په دې نه دی خبر، که هغه مؤمن مسلمان چې هلته میاشتې اوسېږي هغه په دې پوه شي چې زموږ اسلام د دې د مشابهت موږ قطعا منع کړي. په دغه ممانعت کې الله څومره ثواب ورکوي. بیا به هېڅکله یهودو ته نږدې لا نسي ورغلی. یهود یوازې زموږ دشمنان نه دي، هغوی د الله دشمنان هم دي. دا دومره غلیظ قوم دي، دې د الله په شان کې ګستاخي کړې ده، بې ادبي یې کړې. قرآن د دې بې ادبي بیان کوي، الله پاک یې پخپله بیانوي. و یهود به ویل ان الله فقیر و نحن اغنیا، الله مسکین سوی دی، موږ ماړه یو. د یهودي عقیده ده. الله یې په خپل کلام کې بیانوي د دې بې ادبي د الله په شان کې. دی به همیشه دا ویل ان الله فقیر، الله زموږ رب مسکین سوی دی، علیه بالله، ونحن اغنیا، موږ ماړه یو. بل ځای کې بیا کله چې به دوی وږي سوی شی به نه پیدا کېدي، باره بیا څه ویل ید الله مغلوله، علیه بالله، د الله تبارک وتعالی لاس چې کوم دی هغه تړلی دی، علیه بالله، بخیل دی الله. دا یې د رب په شان کې بې ادبي وه.
د نبي په شان کې دومره بې ادبي وه چې انبیا یې ناحق په شهادت باندې ورسول چې کله به نبي دی راوغوښته چې د خدای دین دی اسلام دی الله ته متوجه سي دی به په سخن بشو کې زکریا علیه السلام په شهادت ورسول یحیی علیه السلام په شهادت ورسول د دومره غلیظ قوم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې هم دی ګستاخي کړده من الذین هادوا یحرفون الکلم بل د یهودو قباحت دا و چې د الله په کتاب کې به لاسوهنه کول تحریف پې کوي هغه د ګټې آیات به ورداخل کړي هغه د دې په حق کې چې د دې د دماغ مطابق د دې د ذهن مطابق دا سم نو هغه به ځینې وایست او نبي ته به ویل سمعنا وعصینا الله وایي که دوی دا ویلي چې موږ واورېدل زموږ لږ رعایت په دې کې وکړه نو دا به دوی دپاره خیر و لیکن دوی هغه نه ویل سمعنا وعصینا ستا خبرې مې ښه واورېدل ولکه دغونې له عمل په وکړه داسې مخامخ نبي ته ویل عصینا منه ما نافرماني کړه زه نه منم دا د وخت د نبي په شان کې هم الله پاک جل جلاله د دې دغه ګستاخي او بې ادبي بیان انبیا وقتلهم الانبیا انبیا به ناحقه الوجل دی به رقم په ظلم باندې په سختي باندې به دغه انبیا وجل